السلام علیکم درنو دوستانو راځي نن زه تاسو ته لمونځ دروښیم دل تاسو ټول یې وګورئ او زده به یې کړئ ډېر مسایل به درته حل سي او تاسې به تر نورو مسلمانانو ورسئ د ثواب په نیت باندې. لومړی به نیت تړئ. نیت په زړه هم تړل کېږي او په خوله هم ویل کېږي. مثلا ته په خوله نیت تړې په ژبه نیت مې دی چې ادا کړم 2 رکعاته د سهار فرض لمونځ په دغه حاضر وخت په دغه امام پسې که دې په جومات کوئ یا که دې تنها کوئ ځان ته بیا به وایه چې نیت مې دی چې ادا کړم 2 رکعاته فرض لمونځ د سهار خاص الله لره مخ مې دی د کعبې شریفې په لور الله اکبر. نیت چې دې وتړئ لاسونه به داسې ونیسئ نیت الله اکبر لاسونه دلته کښېږده. لومړی به څه شروع کړه سبحانك اللهم به شروع کړه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بیا به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چې دې وویل بیا به الحمدلله ووایه الحمدلله چې دې خلاصه کړله. بیا به قل هو الله یو سورت چې هر یو استاد دی هغه ته ویلی سي که دې نور سورتونه نو د صرف د قل هو الله زده او سورة الاخلاص هم مشکل نه لري. اوس چې سورة الاخلاص خلاص کې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دی ویل رکوع ته ولاړ سي راپورته بس 3 ځله یا 15 ځله به تسبیحات وایي سبحان ربي العظیم. بیا به راپورته سي سمع الله لمن حمده به وایي ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد دواړه ویلی سي صحیح ده. بیا به ولاړ سي و سجدې ته په سجده کې به سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى 3 ځله یا 15 ځله که څوک 2 ځله وایي هم ویلی سي که څوک 9 ځله ویلی سي هم مشکل نه لري. تاسو په سجده کې دعا هم کولی سي هغه دعا چې هغه مأثوره وي یعنې د دنیا دعا نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابته وي هغه دعا هم کولی سي. چې راپورته سولاست 2 رکعات هم داسې وکړئ 2 رکعات چې راپورته سولاست بیا سبحانك اللهم ته ضرورت نشته فقط بسم الله وایه بسم الله چې دی ویل الحمدلله به شروع کړه پوس دستي به الحمدلله شروع کړه نور به هیڅ نه وایه الحمدلله چې دی ویل بیا به ځې یو سورت به بیا وایه بیا که دې قل هو الله ویل که دې بل سورت وایي هغه چې دې خلاص کړي بیا به ځې رکوع ته بیا به راپورته کېږي همداسې سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بیا به بیرته سجدې ته ځم چې راکښېنستلې تحیات به وایه تحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تر دې چې دی ویله اوس که تا چېرې په لمانځه کې یو اشتباه یو غلطي یو شی کړی و نو بیا پر محمدا عبده ورسوله باندې یو طرف ته سلام وګرځوه ولاړ سې 2 سجدې وکړه سجدې سهوه چې ورته وایي بیا راپورته سې بېرته تحیات ووایه اللهم صل ووایه اللهم بارک ووایه اللهم ربنا ووایه صحیح شو. نور به تشي کې السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورحمة الله تعالی وبرکاته او رحمة الله وبرکاته کوم چې تاسو اسانو هغه دواړه ویلې سي به دې کې مشکل نشته. دا تاسو لمونځ وروسته به تسبیحات وایست درود شوال سبحان الله درود شوال الحمدلله درود شوال الله اکبر و په اخر کې ځان ته ماته او ټول امت مسلمانه دعا وکړه پر الله مسپارم.